د ټولګټو وزارت لخوا په لوګر ولایت کې د 650 متره استنادي دیوال او د 14 پایو پلګوټو د ترمیم او بیا رغونې کار پیل شو. د دغه پروژو د ترمیم او بیا رغونې کار د ټولګټو وزارت لخوا د یوه سړک جوړونې شرکت سره د 25 میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی دی او لګښت د ټولګټو وزارت لخوا ورکول کیږي. د لوګر ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس قاری نور الله محمود وایي د دغه پروژو د تطبیق موخه د کابل ګردیز لوی لارې د لا تخریب څخه مخنیوی دی. د پروژه کې خو 650 متره استنادي دیوال ده او 14 پلچکونه دي. د ګردیز له حدودونو شروع کیږي د کابل د سپید څنګه پورې په دې حدودو کې د لوګر ولایت کې د نن څومره د سړک مساحت ده، په دې کې ټول د سړک مشکل حل کیږي. خراب پلچکونه، استنادي دیوالونه د ټول رغول کیږي. د قراردادي شرکت مسئولان د پروژې د غوره تطبیق تعهد کوي. وایي از طرف شرکت به صفت مسئول شرکت به همگی اولسای لوگر اطمینان میتونم که به سرعتش و کیفیتش دو نقطه که بسیار مهم است که سرعت کار و کیفیت کار. ما در انشالله الرحمن چه قسم که رئیس فرمودن در کنیم ما انشالله که ما تکمیل میکنیم. د سیمې اوسیدونکو د یاد پروژو په تطبیق خوښي څرګندوي او زیاتوي. الحمدلله د امارات اسلامي افغانستان د استنادي دیوالونه شروع کړی دي او پلچکونه زیاتره تخریب شوی مخکینی هغه کې پلچکونه هم جوړیږي. نو موږ له امارات اسلامي افغانستان ډیر مننه کوو. د یادو پروژو کار به د 15 ورځو په موده کې تکمیل او د کار په جریان کې به د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر شي.